یہ واقعہ راضی و عالم دے برطانیہ کے قرآن پاک عظمت باندے لیکچر ورکئی لگیا دے لیکچر ورکئی ندا شیرن پتیو ہوئے دا قرآن عظمت بیانا ہو مسلمانان الناس کی دا ہر مذہب خلق ناس کی یو انگریز و تپورتا شویہ مولانا سے تیوے چھے قرآن پاک کی ټول علوم دې ورڅه پکې ملاویږي نو دا راته ووایه چې په قرآن کې چېرته انګریزي لفظ شته اوس بابا که موږ غوندې خلک یې موږ ورته چې نه قرآن کې انګریزي څه کوي دې آخري حدیث کې چې دا کله دغه یو لفظ وایي بالرومیه په رومیه باندې نو په هغې باندې دا علما وایي چې رومي لفظ قرآن کې شته که نشته نو بیا علما وایي دا توافق اللغتین دی رومی جبا کم دا دے دا مانا دا قصاص دا اے مانا اور رومی جبا کم یوانا اور عربی جبا کم یوانا بہرحال دا خبر راغولو مخفلا ندا مولانا سے حاضر جواب علماء کل الحمدللہ اللہ وزدہ صفت ورکڑ دے حاضر جواب قولشی تدا انگریز کی جدت ایمان ورکڑ ماتا پاکی چہتا انگریزی چکے ہو مولانا سے کچھ خدا پاک کو پسند طریقہ باندھ رہا تھی نوا چی ایمان روی دا ایمان مسئلہ مولانا سے پڑھتا ہے یا قرآن کے انگریزی چکے نا ورکا ہوئی اوستا بے خانو ماتا لکھو آیا مولانا سے پڑھتا ہے اللہ قرآن کے فرمائی قل هو اللہ احد لم يلد وجدغ ذا دورة سيدة بيانك داخل فما تشو بيا يقول ولم يلو بيا ولد ولد يو بكرانة لكنا صغير بيجانك دا وكيدا بمولانا قسم کبلت جدراتو خورن بس کلمہ و ایمان مولانا سے وطوے بالکل بلندر تخیمہ اللہ فرمائے قرآن کے قل ای وربی قل ای وربی ویدہ لیکن پکشتر وی قد و برابر شو کلمہ آیا وی برابر لو اور کلمہ قولینا آج ماذا کو